بلې سوټي ته به سوچ وړی یوه څنګه مې غره نه ده چې رسوي نه راځئ صاحب موټر ته چلوئ دوی دواړه په سیټ والډینګ که دغو په سټ احتیاط ولیکئ دغو په سپنګولو لارې بچ سترونه نیولي اوس ځې که نه ځې لکه دیګ ته چې بله کونه ور واچي دا خلک واده وکړه اوس که داسې اتره وه دوه میاشتو هلک بیا اچولی و هغه بیا هم خندول دیګه وای مړ وری بیا چې کونه پر شمو تړلي وه دغه سیرلی یم کوچیانو دغسې وزو ته سر و کال منده پرېښی هغه دی دغسې کمزوری بات ښه شی یاسته سواړه سمبوړه که واټه میړه دې م داسې خوله نیولې ده لکه سیرلی چې دې وزې غره بوی کړي ته ورته سترګې واړه سترګې داسې ونیولې لرې که دغه ښې سترګې راته نیولې بچی ده که غول وکړو ولکې په لار کوی چوي کونګرای به دوه شپې ورته غاپي ښه شی یم پیدا کړی ده په سیټ کې هم دغه سپرینګي کونګرای یي موټر ولاړی دی لا سر کوروي بل هم بیا یېره کمه کړې لکه د بایسکل چې کونجغه لري کې په ټوله کې لنډۍ کونه نیولې ده ګرمه نه یې دا لندن ده دا د بي بي سي د پښتو خپرونه ده چې په لنډو څپو 15 15 او 9 او منځنۍ 223 مترو به یو دغه اشتغل در باندې سپرېږي دا یې د اخیستو والبخیل یې چې لمونځ کوې شاته دې دغسې کمیس نیولی دا ورځې سلطان بخته که چې ځه وخته یا نن رالم د دې ما خپله غریبي کوي وکړه دوا به واخم مریض یم ته هم لا مریض یې کنه کې دې یو سړی هغه هم بیا تا غوندې ډاکټر یې فشار به لا تر خوټو راتاو کړی داسې واده دې کړی خدای دې ښه زمن جینې درکړه هغه ته به په بیلر ولاړ یې کار به دې له دغه سره کړی یو داس په پیر راوړي دا ډاکټر هم ورسره ناسته دی رک پیچکاري بیا په غره ورکړي خدای نیولې ده تور ته وګور خدای واه ډېره ښه یې ما ته معلوم یې لکه پاکستانی باران طلب چې په کارګانو کې ناست سپینه کونه دې نیولې ده بیا یې مخ هم تکسور سوی لکه وړکی چې کونه په ټغره وکښي بل کالم دغه اشتغانه په اوښ کې لنګه وه اوښ پر سیره سپنګو ته پیاز نیولی وه کله راځي سلطان بخته سبا د بله ورځ موږ راځو هلته صحیح ده جمع سپین ځم صحیح ده سبا د بله ورځ هلته څه سبا که راغلو که بله ورځ راغلو بس صحیح ده له ده چې د اولاد نه کېږي مریض کوي که چېرې دې ورته داسې میړه دې کړی ده غریب ته ورته ګوره نیم کور پته سوی نیم راغلی ده کار جوړ کړه موږ سره دا نو په یو قسم کې موږ به بیا هم نازوو ته مه کوئ سخته